د کورسونو په تسلسل کې دا د لاراویل ته ورسېدو. لاراویل چې دی دا موږ سره یو فریم ورک دی او اوس راځو د لاراویل ډیفینیشن کوو. لاراویل څه شی دی؟ لاراویل چې دی دا موږ سره د پی ایچ پی لینګویج یا پروګرامینګ لینګویج یو فریم ورک دی. پی ایچ پی لینګویج چې دا موږ سره ډېره پخوانۍ لینګویج ده او په دې کې موږ کولی شو چې سافټویرز جوړ کړو. البته ډېر مشهورې چې دي ویب اپلیکیشنز دي. نو لاراویل چې دی دا موږ هم د ویب اپلیکیشن لپاره استفاده کوو. ویب سایټس پکې ډیزاین کولی شو، جوړولی شو او ویب اپلیکیشنز پکې جوړولی شو، سافټویرز پکې جوړولی شو. بل د لاراویل چې دی خپل اپلیکیشن سټرکچر چې کوم یو دی هغه ام وی سی پیټرن دی. ام وی سی چې ته وایي ماډل ویو کنټرولر. صحیح ده؟ لکه مثال په ډول باندې فرضاً google.com. دا google.com چې دا کله ولیکي نو دا موږ سره په براوزر کې ویب سایټ یا ډومین نیم دی. صحیح شو؟ نو دا څنګه کیږي؟ پیټرن په لاراویل کې داسې ښه لکه ماډل ویو کنټرولر هدف دا دی. نو دا لومړی ریکوست چې دی دا راوټر ته ځي دی. صحیح شو؟ کله چې راوټر ته لاړ شي نو موږ ته مین صفحه راښکاره کړي. صحیح شو؟ مین پیج یا روټ پیج موږ ته راښکاره کړي. بیا د دې راوټر وظیفه چې دی دا کنټرولر ته وظیفه سپاري. کنټرولر څه وظیفه لري؟ کنټرولر ګوري که دلته دغه ریکوست کې ډیټا چیرته د ډیټابیس څخه ضرور ده او یا اړتیا ده نو دا ډیټابیس ته ریکوست کوي. نو دلته دا چې کوي ماډل کال کوي. صحیح شو؟ کله چې ماډل کال کی د ماډل دا وظیفه ده چې موږ د ډیټابیس څخه ډیټا راواخلي. موږ په دې طریقه باندې چې کله بیا ډیټا د ډیټابیس څخه ماډل راواخلي د ماډل بیا دا وظیفه ده چې دا بیرته ډیټا کنټرولر ته ورکړي. د کنټرولر بیا دا وظیفه ده چې دا ډیټا بیرته ویو ته ورکړي او د ویو دا وظیفه ده چې موږ ته بیرته په براوزر کې google.com واخلي. غواړي ته پراپر نوم ولیکم. نو دا د لاراویل اپلیکیشن سټرکچر دی. موږ سره که تاسو دې ډیاګرام ته راشئ دلته دا ډیاګرام ډېر په اسانه باندې تاسو په دې باندې پوهېدلی شئ. یو یوزر راغی یا کلاینټ راغی په براوزر کې یو ریکوست ولیکه، فرضاً لاراویل.com یې ولیکه. نو د لاراویل.com په ذریعه باندې ریکوست لاراویل راوټر ته راغی، یعنې راوټر ته ریکوست وکړ. نو د ریکوست په نتیجه کې دا ریکوست چې دی کنټرولر ته راجع کېږي. کنټرولر چې دی ګوري که چېرته ډیټا د ډیټابیس نه ضرور وه نو راخلي، که ضرور نه وه نو ډایرکټ ویو ته کال کوي. که چېرته ډیټا د ډیټابیس څخه ضرور وه نو دا ماډل ته کال کوي او د ماډل په نتیجه کې ډیټابیس نه ډیټا راخیستل کېږي او دوباره ماډل دا ډیټا کنټرولر ته استوي او کنټرولر بیا دا ډیټا ویو ته استوي او د هغې په نتیجه کې موږ ته ډیټا په صفحه کې ښکاري. نو دا د ماډل ویو کنټرولر هدف دی. بله خبره دا ده چې که تاسو لاراویل چېرته په خپل سیستم کې انسټالوئ د هغې دپاره شرط دا دی چې تاسو باید پی ایچ پي په خپل سیستم کې ولرئ. نو تاسو به دلته دې پات ته راشئ او د دې پات څخه به تاسو پی ایچ پي ډاونلوډ کړئ او په سیستم کې به انسټال کړئ. دا چې وخت انسټال کړه د دې د ویریفیکیشن لپاره به تاسو ټرمینل ته راشئ. ټرمینل ته راغلی دلته به ولیکئ پی ایچ پي ورژن. تاسو چې کله پی ایچ پي ورژن ولیکئ نو دلته تاسو ته د پی ایچ پي ورژن راځي چې دا تاسو سره انسټال شوی. دوهمه خبره دا ده باید کمپوزر ولرئ. صحیح ده؟ کمپوزر چې دا د پیکیج منیجر دی موږ سره، لکه په ساده اصطلاح ووایو چې نوټ جی ایچ دی هغه ان پی ام لري، همدارنګه پی ایچ پي چې د موږ سره کمپوزر لري. نو تاسو به دلته راشئ کمپوزر به انسټال کړئ. تاسو که چېرته مک او ایس لرئ نو تاسو د دې کمانډونو په ذریعه باندې انسټالولی شئ. خو که چېرته وینډوز سیستم لرئ نو بیا تاسو ته دوی پراپر اگزي فایل درکوي، هغه به بیا تاسو انسټال کړئ. چې کله تاسو پی ایچ پي په خپل سیستم کې پیدا کړه، کمپوزر مو انسټال کړ، د هغې نه وروسته به تاسو بیا لاراویل انسټالوئ. نو کمپوزر چې کله انسټال شي تاسو به دلته راشئ او دا به ویریفای کړئ. کمپوزر ورژن چې کله انسټال شوی کمپوزر تاسو ته دلته ورژن د دې ښیي او چې کله پی ایچ پي انسټال نو دواړه هم درته ښیي. صحیح شوه؟ اوس د دې نه وروسته به تاسو راشئ لاراویل ته. لاراویل چې دا به تاسو ګلوبلي انسټال کړئ. ګلوبلي مطلب دا دی چې دا به هر ځای کې اکسیسیبل وي ستاسو سیستم کې. نو د دې د انسټالیشن لپاره به تاسو دلته راشئ کمپوزر ګلوبل ریکوایر لاراویل انسټالر، دا پات به دې ځای نه کاپي کړئ. دا چې وخت کې کاپي کړ تاسو کمپوزر هم لرئ، پی ایچ پي هم لرئ، د دې نه وروسته به راشئ دا به پیسټ کړئ او انټر به پې وایي دا کمپوزر به تاسو سره لاراویل انسټال کړي. صحیح شوه؟ ګلوبلي به انسټال کړي، یعنې بیا به هر ځای کې اکسیسیبل وي. اوس دا ما انسټال کړې ده چې دا کله تاسو سره انسټال شي د دې نه وروسته تاسو سره د لاراویل انسټالر دلته ورژن ښیي. نو سره کوم به کوئ لاراویل ورژن به ورته ولیکئ. نو تاسو دلته ښکاري چې لاراویل انسټالر ورژن موږ سره موجود دی. نو ما دا ټول ریکوایرډ اپلیکیشنز چې دي یا سافټویرز چې دي ما په خپل سیستم کې انسټال کړي دي د دغې ویب سایټونو څخه. نو اوس به زه راشم او یو لاراویل پروجیکټ به جوړه کړم. نو څنګه جوړوم؟ کمپوزر به ولیکم او د دې نه وروسته به زه ورته ولیکم چې کریټ پروجیکټ. بیا به د دې نه وروسته زه ورته ووایم چې دا کمپوزر به ماته پروجیکټ جوړوي. په څه شي کې به جوړوي؟ په لاراویل کې به جوړوي. لاراویل سلاش لاراویل به تاسو ورته ولیکئ او د دې نه وروسته به خپل پروجیکټ نوم ولیکئ. فرضاً زه ورته دلته لیکم چې لاراویل لرنینګ. صحیح شو؟ په دې باندې چې زه کله انټر ووهم نو دا اوس ما سره د لاراویل پروجیکټ جوړوي. دا لږ وخت نیسي او تر څو پورې هغه ریکوایر کیجز چې دي کمپوزر راواخلي او دلته موږ ته په سیستم کې ډاونلوډ کړي.
ملګرو لاراویل پروجیکټ موږ سره جوړ شو د کمپوزر په ذریعہ باندې. نو اوس به موږ د خپل پروجیکټ ته داخل شو او دلته به کوډ ورته ولیکو. دا به په وی اس کوډ کې راوپن کړو. نو پروجیکټ موږ سره په وی اس کوډ راوپن شو. دا فولډرز چې دي په دې باندې بیا موږ خبرې کوو ان شاء الله. لومړی شروع د اپ نه کوو. اپ موږ سره د دې لاراویل پروجیکټ کې یو فولډر دی یا ډایرکټري ده چې په دې کې موږ سره کنټرولرز او ماډلز موجود دي. کنفیګ کې چې موږ کولای شو چې ډیټابیس ته اکشن سټرینګ موږ جوړ کړو د دې په ذریعہ باندې. په ریسورسز کې چې دلته موږ سره ویوز موجود دي. نو لاراویل اپلیکیشن سټرکچر چې موږ سره هغه په ماډل ویو او کنټرول باندې ولاړ دی. نو دې کې ویوز دي موږ سره. په اپ کې چې دلته موږ سره ماډلز دي او همدارنګه په ایچ ټي ټي پی کې لاندې دلته موږ سره کنټرولرز موجود دي. راوټس دلته موږ سره موجود دي. ګوره دلته موږ خبره کړې و. اول یو کلاینټ راځي یو نفر راځي او هغه دلته یو پات لیکي laravel.com یا google.com فار ایگزامپل یا chatgpt.com لیکي. نو دا ریکوست اول دلته راوټس ته راځي یا راوټر ته راځي. راوټر یې بیا کنټرولر ته لیکي، کنټرولر یې ماډل ته لیکي، بیا ماډل یې ډاټا راخلي او بیا ته کنټرولر ته استي او بیا دا کنټرولر ویو ته ډاټا لیکي. که چیرته ضرورت د ډاټا د ماډل یا د ډاټابیس نه و نو بیا ماډل ته کال کیږي. که ضرورت نه و نو ډایرکټ ویو ته خبر راځي. نو دلته تاسو وګورئ دې ځکه موږ سره ویو دا دلته راوټ یو نفر راغی ویو ته ریکوست وکړه laravel.com یې ولیکه. نو دا ریکوست دلته راغی راوټس ته. چې کله راوټس ته دا ریکوست راشي دا ریکوست چې دا راوټر دا کنټرولر ته کال کوي. ریکوست کنټرولر ته ځي. صحیح ده. د راوټر نه بیا کنټرولر دا وظیفه لري چې ته ضرورت د ماډل نه نو ماډل نه ډاټا راخلي، کنه نو بیا اتوماتیکلی چې کوي ویو تاسو ښکاره کوي. ماډل چې کوي چې ته ضرورت د ماډل یا د ډاټابیس نه ډاټا راخستلی نو په دغه صورت کې ماډل دا وظیفه لري چې به ته کنټرولر ته ډاټا ورکړي او کنټرولر تاسو ته ویو واخلي. دا ام سی پیټرن دی. صحیح ده. اوس چې موږ غواړو دا خپل اپلیکیشن چې دا رن کوو نو سره کوم رن کوو. نو دلته براشو ټرمینل ته. ټرمینل ته چې راغلو په دې ځای کې موږ ورته ولیکو چې php artisan serve. د دې کمانډ په ذریعہ باندې چې موږ خپل لاراویل اپلیکیشن چې دا راکولای شو. نو دا چې کله انټر کوم نو تاسو ښکاري چې دلته ما سره لوکل هوست 8000 پورټ باندې دا پات رن شو. دا چې کله اوپن کوم په خپل براوزر کې نو تاسو ته اوس ښکاري چې د لاراویل اپلیکیشن ما سره جوړ شو. نو دا ویډیو تر دې ځای تر بل ویډیو د خپل پامان